السلام علیکم، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول بخیر. ما وی چې د نننی ولاګ شروع کو زمونږ سره اوسئ. او نن مې دا ولاګ په بازار کې شروع کو. یوه لاسنیوه هغې له تللی وم سهار وختي، او اوس چې کوم دی د هغه طرفه لږ وزګار شوم، نو ځم به کور ته او لږ کارونه دې عامه کوو په دې بازار کې، او تاسو ته به د بازار ماحول او کیسه پیسه ښایو. ګورئ مخې ته. دا نمونه حل روان دي، ټماټر پیسې کم دي، دا د لینډ دي. پکې ځلوبۍ دي او لیمبوان دي او سبزیانې دي. لینډ مینډ دا دی، دا د بازار چې کوم دی حل روان دي. دا چې کوم دی نو دا پیسه پیسه دا ماحول دی، بازار دا حلاوان دي. د دې هر څه نه خواږه خواږه بینونه راځي. دونه ګوګل دي شي راښکړلی هلې دا نه منډایي حل دی، خواځخیلې منډایي ده. د خیلې فول دی د خوړ او دا حلاوان دي. دا تیاری جوړې ګولې چې سره ګډول مې دعوت نه غواړي، دا همداسې ورته واچوئ. دا مکې منګټان منګټي د کور په هر چت دغه سیستم دی، دا کیسه پیسه ده. خواځخیلې دا ماحول دی، روجه ده. او چې کوم دی نو اوس به ځو کور ته. ماسپښینې لمونځ مې نه دی کړی، نو لمونځ به کوو او د هغې نه پس به بیا ګورو. نو بازار کارونه چې کوم دی هغه وشو، او اوس رالم د خپل کلي اډې ته ځم به کور ته. نو دا زمونږ د کلي اډه ده او دا ځای کې رخشه وردېږي، او رخشه خو نشته دی. نو رخشه نشته نو دا به څه پیسه پیسه کېږي یاره. دا ماحول دی د کلي اډه. دا سیستم ویستم دی، لږ به کینو. رخشي ول نشته نه راځي، رخشي هم راځي. ښه پټرول چې دی که نه نو 55 روپۍ ګران شو، او لینډوران دی دوی پټروله مشوره وکړه، او کرایي به هم 80 ته وخېږي که نه. د هغه طرفه 70 ده، که دواړه طرف هغه طرفه 60 ته او دې طرفه چې دی نو 80 ته وشوه. دا نمونه حل دی چې دا نمونه ګرانېږي هر څه. تپوس به چا نه کوو، تپوس مشران ماما ته به زمینت کوو، میټرن ته به زمینت کوو. زمونږ مشر خو هغه دی، خپل مشر ته دا به سوال جاري کوو. پاکستان کې دوی ځانه دی وحي راکاږي، لکه موږ ته د سامان ارزان کي پټرول میټرول او هر څه. تیلې موږ ته ګران کړو. دا چې کوم ده نو رخشه ده، اوس په دې کې ځو. مزه خو دا مخکې کوي، په دې کې دا شی راوتی که نه، دلته کې سړی چې کښېني نه خپه ورانه راځي، هغه طرف صحیح دی. او دا شاته ځای چې کوم دی نو دا هم خالي دی، په دې کې به کښېنو، ځو به کور ته بخیر انشاءالله. وخت چې دا دغه چې دی ګران شوی دی پټرول په 326 روپۍ باندې 1 لیټر دی، لینډوران دی. د دې د لاسه دیو کرایي چې کوم دی نو هغه زیاته کړه. چې کوم دی روان یو کور ته، او دا د مارکیټۍ روډ دی، روان چیک دی او سیستم دا روان دی. کرایي مو ورکړه او کلي ته اوس راورسېدو، او 80 روپۍ رانه واغستې، ځکه چې تیل ګران شو دی. په 55 روپۍ لیټر دی، دوی ته هم ګناه نشته. 55 روپۍ په لیټر کې ګرانې شو دی، نو دوی ته هم ګناه نشته. او دا د کلي نظارې مزارې دي.
نن به زه په دې کوڅه باندې دا کوڅه به درته پکې لږ ډېره ښایم. ته پکې راغلی یې خو دا ماحول دی د کلي دا سیسټم دی دا واړه راوتلي میچونه کوي څه شعر پکې وې ټپه مپه دلی پیره ښایي څه شعر خو راته ووایه که نه نومره شعر نه راځي نه درځي میچ کوئ هغه پیسې دي راته قرض دی راکړه به در کوم د 10 روپۍ ما ته قرض دی هغه چې شعر ویلی ما مې لا نه دي ورکړي زه هم قرضداره یم صحیح در کوم دا چې کوم دی نو سکون والا ماحول دی سړی چې دا په دې ګاډي کې په دې رخشه کې را راشي که نه دا کړ او دا هڼز وږ او دا قیسې پیسې او څه په دې بازار کې وګرځي که نه او صحیح روژئ او څه وختي پاڅېدلی دی دا کړس کړس په دې دماغو کې خېږي او چې لکه دې ماحول ته پکې سړی وګوري که نه تاسو لکه سین کوي ماشاءالله لکه یو سکون دی خاموشي ده او پول اکسیجن دی صفا اوبه دي د چینوګانو اوبه دي صفا ماشاءالله لکه د الله پاک چې کوم نعمتونه دي که نه ټول لکه په موږ باندې نازل کړي دي اورې او د الله پاک زیاته شکریا ادا کوئ شکر الحمدلله لکه پاکې د چینې اوبوګانې تو خیال دې پاک موسم تو خیال لکه خیال دی دې ګلونو ته پکې ګورئ دې دغه ته وښو ته دا صفا اکسیجن دی صفا دوړه نشته بل څه نشته ماشاءالله نو ډېره مزه کوي چې په دې ماحول کې ګرځې راګرځې که نه نو د دې بل شان خوند دی اورې ماشاءالله او وختي چې رالم په سر باندې مې یو خس کېدل شانتي و ماسپښیني لمونځ مې هم نه و کړی اوس راپاڅېدم نو اودس مې وکړو لوکوټې سملاستم نو طبیعت مې لوکوټې ټیک شو نو اوس راپاڅېدم مازدیګر یې لمونځ مې وکړو ماسپښین مې نه دی کړی مازدیګر د لمانځه نه پس خو یې لمونځ نه کېږي مکروهه ټیم یې قصه ده نو بیا وروستو ماسپښین لمونځ راګرځم او اوس په چې کوم دی نو کور ته رالو او زه یم چې دا ولاګ په دې ځای باندې ختم کړو که نور څه وځو شوټ په مطلب په ویډیو کې به یې راولو که نه وځو په دې ځای به ختم شي ښه